لوګر کې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له شهیدانو معلولینو او یتیمانو سره د مرستو په دوام یو ځل بیا له 22 یتیمانو سره د یو ترکي خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د څارویو مرسته وکړه. یو خیریه بنسټ ته البته د ترکیې هیواد ده او د یتیمانو سره او بېوزله کورنۍ دوی غواړي یو د وضو ترتیب ده لنګې وزې دي دوی ته یې ورکړي او هغې کورنۍ ته یو ورته ورکړل شي. الله چې موږ ټول دې تژمن یو چې سل په سلو کې دغو ضعیفه قشر که یتیمان دي که معلولین دي چې دوی ته غیر د هغو مهانو نه نور هم مرستې چمتو کړو. ورته وخت کې د دغو مرستو ترلاسه کوونکي خوښ دي او د شهیدانو د کورنیو یتیمانو او معلولینو د لاسنیوي پر دوام ټینګار کوي. د اقدام نه موږ ډېر خوشحاله یو ځکه دا یو ښه اقدام ده ځکه چې دا خلک مرستې ته ډېره اړتیا لري. هر اړخیزه مرسته باید له دې خلکو سره وشي، هغه که د خوراکي توکو وي که نغدي مرسته وي که مالي مرسته وي، هر مرسته چې وي د دې خلکو لپاره موږ همیشه غواړو. د نور مؤسسونو د مسلمانانو خو موږ دا غوښتنه چې مسلمانان ټول مسلمانان سره ورونه دي نو باید زموږ د مسلمانانو د شهداو له کورنۍ سره ډېره پاملرنه وکړو. په هیواد کې د اشغالګرو وروستیو څو لسیزو جګړو زرګونه افغان بچیان یتیمان کړل چې ډیری اوس له ښه اقتصادي وضعیته برخمن نه دي.